हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु नसीहत वहब बिन मुनव्विह रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु दस्तरगो ज़ाहिरी नज़र ख़त्म शो नुमा खाना काबे ता बोतलो हल्टा ची ورسید د یوې غڼې نه څه د جګړې आवाज راتلو ما ته یې وفرمایل چې ما دغه غڼې طرف ته بوځه ما هلته بوتلو رسیدو سره یې سلام وکړو هغې خلکو د کېناستو درخواست وکړو دوی انکار وکړو او وی فرمایل چې تاسو ته معلومه نه ده چې د الله تعالی د خاصو بندگانو ډله هغه خلق دی چې د هغه د ویرې هغوی خاموشه کړي دي حال د دې دا دی چې نه هغوی عاجز دي او نه ګونګیان دي بلکہ صحیح زبان خلق دے ویون کی دی پوہ دی خدا اللہ تعالی د لوی ذکر هغوی عقلونه حیران کړي دي او د هغې وجې نه د هغوی زړونه مات وي او ژبې خاموشه وي او کله چې په دې حالات هغوی ته پوخواله حاصل شي نو بیا په نیک کارونو کې جلتی کوي نو تاسو خلق د هغوی نه ولې لرې شوي وهب رحمت الله علیه فرمایي چې دې نه پس ما دوه سړي هم یو ځای جمع ونه لیدل حضرت ابن عباس رضی الله عنه پد الله تعالی د ویرنا دومره جړل چې په مخ هر وخت اوخ کو بهیدو سره دوه نخې د نالو په شان جوړ شوی وي ورتنه قصه کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه په نیک کارونو د اهتمام یو اسانه نسخه وښودله چې د الله تعالی د عظمت او د هغه د لویوالي سوچ دې وکړی شي دې نه پس هر قسمه نیک عمل آسان دی او بیا هغه یقینا د اخلاص نه ډک وي د شپې ورځې 40 غنټو کې کچېرې لږ شان وخت هم مونږه خلق د دې سوچ د پاره وباسو نو څه ګرانه نه ده